بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه مو په خیر روان وي. راځو نن د مایکروسافت اکسس 21م درس ته د تیر درس په ادامه سره څنګه چې پر افډیټ او ډیلیټ کیوري باندې بحث وکړو، مثالونه مې ورسره وکاروله. راځو د هغه څخه وروسته موږ انین کیوري، پاستروت کیوري او همدارنګه د چیش کیوري لرو، د ډیټا ډیفاینیشن کیوري لرو. ډیټا ډیفاینیشن کیوري مایکروسافت اکسس خلاص لرو. دلته راځو، زه دلته څو ټیبلونه جوړ لرم، دا به ډیلیټ کړم. بل راځم کریټ ته راځم، ډیزاین کیوري ته راځم او پر کلوز باندې کلیک کوم چې د ډیلیټ کیوري څخه وروسته موږ د انیون پاستروت ډیټا ډیفاینیشن کیوریانې لرو. د دې لپاره چې موږ د کیوریانو ته په عملي ډول ورسو، لومړی باید په دوی سر خلاص کړو چې د شیش لپاره کار کوي. اول انیون کیوري، د انیون کیوري د شیش لپاره د ښه ورته متوجه سي. موږ انیون کیوري لرو. انیون کیوري وایي the onion query is that kind of query through which we will be able to find out those records which are available in boot table is called an query. خو دا په اصل کې هغه کیوري ده چې اتحاد ویل کېږي. څه معنی؟ اتحاد یعنی د دوو ټیبلونو څخه د دوو ټیبلونو څخه موږ ته ډیټا یا شریکه ډیټا په لاس راکوي. دوه ټایپه لري، دوه ټایپه. یو یې ساده دی، ساده انیون دی، او بل یې انیون انیون آل دی. دا دوه موږ لرو. د انیون په صورت کې موږ ته ټوله هغه ډیټا راکوي چې تکراري نه وي، یعنی که تکراري وي تکراري ورڅخه ډیلیټوي، یوازې یو ډول یې رااخلي. مګر انیون آل که تکراري وي که نه تکراري وي ټوله راته رااخلي. دوهم موږ پاستروت لرو. پاستروت ډیټا د دې لپاره استفاده کېږي، پاستروت کیوري د دې لپاره استفاده کېږي چې انلاین د سرور او سکویل تر مابین رابطه ټینګه کړي. بس دغه یو مثال دی. په اکسس کې احتمال لري چې کار ونه کړي. بل موږ ډیټا ډیفاینیشن لرو. ډیټا ډیفاینیشن د دې لپاره کارول کېږي ترڅو موږ ټیبل جوړ، تغییر او ډیټا ورته واچو د چیش د لارې، د کوډ د لارې. یعنی داسې نه چې موږ راځو په ټیبل کې ډیټا جوړو. راځو لومړی څه کوو؟ کریټ ته راځو، ټیبل ډیزاین ته راځو، عملي ډول باندې کار کوو ورباندې. اول د دې لپاره چې پر انین کیوري باندې موږ بحث وکړو، باید چې موږ هیکل دوه ټیبله ولرو. دوه ټیبله راځم، آیډي ده او بل مې نیم دی، هغه مې شارټ ټکس دی. جاب لرو، هغه مې شارټ ټکس دی، او فیس لرو چې کرنسي ده. کنټرول ډبلیو به کم، یس به کم. دلته به د اس ټي 1 په نامه یعنی د سټوډنټ 1 په نامه ټیبل به جوړ کړم. او بل موږ چې لرو کریټ ته راځم، یو بل ټیبل جوړوم. ټیبل ډیزاین ته به راسم. یو شی دی ستاسې یاد وي چې د انین کیوري د هغه ټیبلونو ډیټا راخلي چې دواړه ټیبله یو شانتي کالمونه ولري، یعنی یو ډول وي. راځم د دوم ټیبل کې معین شی ورته لیکم. نیم لرو، هغه شارټ ټکس دی، او دغه څخه وروسته جاب لرو، شارټ ټکس دی، او بل موږ لرو فیس لرو چې هغه یې کرنسي ده. کنټرول ډبلیو دا به یس کم، د اس ټي 2 په نامه به یې جوړ کړم، دا به م یس کم. اوس راځم دې ته ډیټا ور اچوم. دلته راځم خان دی، په آی ټي کې دی، معاش یې څو دی؟ 12,000 روپۍ دی. او بل هم خان لرم، د یم په آی ټي کې دی، معاش یې څو دی؟ معاش یې 14,000 روپۍ دی. یا دی نه لرم، خان نه لرم، خان جان لرم، د یم په آی ټي کې دی او معاش یې څو دی؟ 14,000 روپۍ دی. اوس راځم په دې بل ټیبل کې یو دانه څه شی ور اچوم. دلته به هم خان ور واچوم، د یم په آی ټي کې دی، خو معاش یې څو دی؟ 12,000 روپۍ دی. او بلال لرم، څه شی؟ بلال لرم، د یم منیجر دی، منیجر، او معاش یې څو دی؟ 20,000 افغانۍ دی. اوس که چیرې ستاسې یاد وي په تیر ټیبل 1 کې موږ خان لرو، په ټیبل 2 کې هم خان لرو، دواړه ځایونه مې ور واچول. راځم انین کیوري ته پر کریټ ډیزاین باندې کلیک کوم. زه غواړم چې د دې انین کیوري یا د اتحادي کیوري د لارې د دې دواړو ټیبلونو ډیټا په یو وخت کې څه کړم؟ شو یا ښکاره یې کړم. پر کلوز باندې به کلیک وکم، انین کیوري باندې به کلیک وکم. دلته به ورته ولیکم سلیکټ، انتخاب یا که شفت اته ووهي آل فرام د کم ټیبل د اس ټي 1 څخه. او دلته به ورته ولیکې چې انیون اتحاد ورکړه د سلیکټ څه سره؟ د سلیکټ آل فرام اس ټي 2 سره.
دا معنا چې تکراري څخه یو راواخه خو نوره ټوله ډیټا چې موږ لرو هغه څه په وکړه راته ښکاره کړه. اوس که کنټرول ډبلیو ووایې دا کیوري د سره ثبت کې هم صحیح دی، راسه پر کیوري باندې ډبل کلیک وکړه 3 ریکارډ یې موږ ته راواخیستل. خان یې یو راواخیستی، بلالو جان یې راته راواخیستل ځکه موږ ته خان تکراري و، د خان څه تکراري و هغه یې څه په وکړي یو یې ډیلیټ کړي یو یې راواخیستی. که کیوري ډیزاین ته راسو دلته پر کلوز باندې کلیک وکړو، پر انیون کیوري باندې بیا کلیک وکړو، راسمه سلیکټ all from st1 بیا ورته وایم چې انیون all select all چې شي بیا ورته ولیکم چې select all from table ast چې شي ast2 څخه انتخاب. دا اوس کنټرول ډبلیو کوم اوکې کوم کیوري 2 په نامه به ثبت شي. که پر کیوري 2 باندې ډبل کلیک وکم ماته به 4 ریکارډ ښکاره کړي ځکه ما درته ویله چې د انیون آل په صورت کې تکراري و غیر تکراري ټول راته راخي، خو د انیون په صورت کې تکراري څخه یو راخي او نور ډیټا مختلفه یې څه کې ټوله راته راخي. دا اوس موږ د انیون کیوري مثال. بل د دې څخه وروسته کریټ ته که موږ راسو دلته موږ لرو کیوري ډیزاین ته که راسو او دا هم پرې کلوز کو. بل موږ پاسورډ کیوري لرو. پر پاسورډ کیوري چې کله کلیک وکړې دا ما درته ویله چې د دې لپاره سپاره کېږي تر څو د سرور څخه موږ ته ډیټا په لاس راکړي. فرض که سلیکټ all from table چې شي st یو ویر دلته یو شرط ورته ښودل کېږي ویر دغه خېږي خو دا ژبه خو کوچنۍ که ویر چې شي جاب یا مساوي وي په it سره. کنټرول ډبلیو به کې اوکې به کې دلته به پاس ورته ولیکې. پر پاس که چیرې کلیک وکړې دلته ګوره د انټرنیټ علامه راوړه ځکه دا انټرنیټ غواړي، بې انټرنیټه کار نه کوي. که دلته کلیک وکړې دلته بیا ډي ان اس نمبر غواړي او سلیکټ ډیټا سورس یعنې هغه موقعیت درته ښیي چې چیرې ستاسو سرور پروت دی چیرې ډیټا پرته ده دغسې کار نه کوي. د دې څخه بیرته تېرېږو کیوري ډیزاین ته راځو، ورپسې کیوري موږ د ډیټا ډیفاینیشن کیوري لرو چې ډیټا ډیفاینیشن. ډیټا ډیفاینیشن ما درته ویله چې د ټیبل جوړول، د ټیبل کې تغییر راوستل او په ټیبل کې ډیټا ور اچول عبارت د څه له لارې د کوډ د لارې عبارت له ډیټا ډیفاینیشن څخه دی. فرض که زه راځم ورته وایم چې کریټ راته جوړ کړه چې شي کریټ ټیبل د چش په نامه، دلته به ورته ولیکې چې د سټوډنټ په نامه او را بس دلته به چش واچې قوس په خلاص کې بیا به ورته ووایې چې آی ډي به واچې د چش څخه د نمبر څخه، کاما به ورکې، نیم به ورواچې د ټکس څخه یعنې دلته بیا چش راځي دغه نوم چې مې ورکړي دا نوم دی، نمبر او ټکس چې دی دا دغه کالم ډیټا ټایپ دی لکه څنګه چې هلته موږ شارټ ټکس و اوټ نمبر و کرنسي ورته ټاکو. بیا راسه جاب دی، جاب یې هم چې شي دی جاب یې هم د ټکس له لارې ور واچوه. قوس به بند کې کنټرول ډبلیو به ووایې دا به یس کې او دا به کریټ ټیبل په نامه جوړه کړه کریټ ټیبل په نامه دا به وکې. اوس که راسه پر کریټ ټیبل ډبل کلیک وکړې دا یس کې او دلته به د سټوډنټ په نامه یو ټیبل موږ ته جوړ شي. دا ټیبل جوړ شو. اوس راځم کریټ ته کیوري ډیزاین ته راځم ډیټا ډیفاینیشن باندې کلیک کوم. کله چې مې پر ډیټا ډیفاینیشن کلیک وکړي دا به څه شي کوم دلته به دا ورته وایم چې انسرټ انټو چې شي سټوډنټ دا به راسي قوس به خلاص کې هغه د کالمونه به ورته ولیکې آی ډي نیم او جاب چې شي نیم او جاب. کله چې د کالمونو خلاص کړل بیا به قوس بند کې دلته ورته ولیکې چې والیوز چې شي والیوز بیا به قوس خلاص کې والیو به ورواچې چې اول کالم په قوس کې ورته ولیکې جان بیا به چې شي سنګل کوټیشن به بند کې او بیا به کاما ورکې بیا به سنګل کوټیشن خلاص کې. سنګل کوټیشن د پښتو په ګاف توري کې د څه یادي او بل به چې ورواچې منیجر بیا به سنګل کوټیشن ورکې سنګل کوټیشن چې ورکې قوس به بند کې. اوس که راسې دلته دا انتخاب کې پر رن باندې کلیک وکړې
رن باندې کلیک وکړئ هم دا موږ ته څه کوي رنوي چې یس دې کړله اوس که راسئ په سټوډنټ ټیبل باندې ډبل کلیک وکړئ د جان منیجر یو ډله ډیټا به څه شوي زموږ ټیبل ته به انسرټ شوي او که چیرې ته داسې جوړوې چې داسې کیري جوړه سي تر څو ستاسو نومان غواړي اتومات یې چېرته ته وراچوي ټیبل ته وراچوي هغه بیا هم ته کولی سئ بیا په دغه ډول کیري چې دې کله جوړه کړله در والیو پرې چې رالې دلته به راسئ څه به ورته ولیکې اول به ولیکې کله چې د اول ولیکې بیا به راسئ دلته به جان ولیکې بیا به راسئ دلته به خان ولیکې څه شي خان دا شی چې دې ولیکئ خان نه منیجر اوس به بند کې کنټرول ډبلیو به ووایې یس به کې دلته به ورته ولیکې انزرټینګ په نامه جوړ شو انزرټینګ باندې که چیرې اوس ډبل کلیک وکړې دلته ستاسو څه شي غواړي زه ورته وایم چې رفع دا به اوکې کې دا به رفع په څه کې دي په ایچ آر کې دي دا به یس کې اوس که راسئ پر سټوډنټ کې وګورئ د رفع په نامه یو کس به دلته ورته اضافه شوی بیا به بیرته دا بند کړم رابسئ پر انزرټینګ باندې به کلیک وکړئ دا به یس کې دلته به ورته ووایئ چې شي زیا دا به اوکې کې دلته به ورته ولیکئ دا هم په آی سی سی کې دي دا به هم اوکې کې دا به هم اوکې کې اوس که راسئ ټیبل بیا راخلاص کړئ زیا به هم ورته انزرټ شوي اوس بس کویري انزرټینګ کویري راخلاصوه د ډیټا وراچوه ډیټا به اتومات چیرې ځي و ټیبل ته به ځي دا اوس موږ د مایکروسافټ اکسس کویریانې یعنې په کریټ ډیزاین کې چې موږ 14 کویریانې درلودې ټول انشاءالله تر بحث لاندې رالې ډیټا ډیفینیشن یې اخري کویري وله چې موږ د هغې له لارې ټیبل هم جوړ کړي او هم یې ډیټا ورته انزرټ کړل تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم مخته مو ښه الله مل شه که مې ویډیو خوښه شوله چینل در سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ او ویډیوګانې هم در سره لایک کړئ مخته مو ښه الله مو مل شه